بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تیره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون پنځم فصل را شروع کړی، یعنی پنځم فصل کې لومړی موضوع چې وه هغه لینسز یا هم عدسیې وې چې عدسیې خپله څه ډول جوړښتونه دي او همدارنګه په څو ډولونو ویشل سوي دي. ټولو باندې موږ په تیره ویډیو کې بحث کړی وو. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 8 لوست کې محدبې عدسیې وایو چې محدبې عدسیې څه ډول عدسیو ته ویل کېږي. د هغه نه مخکې یو راځم د تیر لوست هغه لنډیز تاسو ته راخلم. تیر لوست کې موږ تاسو ویلي وه چې عدسیې چې دي دا عموما په دوه ډوله سره ویشل سوي دي. دا عموما په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو ته موږ ضخیمې عدسیې وایو. ضخیمې عدسیې یا هم پونډې یا ډبلې عدسیې ورته ویل کېږي او بل ته خپله نازکې عدسیې ورته ویل کېږي. بیا ما تاسو ته دا خبره په تیر لوست کې کړې وه چې موږ عموما دغه عدسیې چې دي په لسم ټولګي کې موږ یوازې نازکې عدسیې وایو چې نازکې عدسیې په خپله بیا په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو ته محدبې عدسیې ورته ویل کېږي او همدارنګه دویم ډول عدسیې چې دي هغه ته مقعرې عدسیې ورته ویل کېږي. څه ډول عدسیې ورته ویل کېږي؟ مقعرې عدسیې ورته ویل کېږي. یعنې دا نازکې عدسیې چې دي په خپله بیا په دوه ډوله دي چې یو ته محدبې عدسیې ویل کېږي او بل ته مقعرې عدسیې ویل کېږي. د محدبې او مقعرې عدسیو څخه نن راځو موږ محدبې عدسیې وایو چې محدبې عدسیې څه ډول عدسیو ته ویل کېږي. لومړی که چیرې موږ محدبو عدسیو ته راسو نو داسې ویلی سو چې محدبې عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې منځنۍ برخه یې نسبت څوکو ته ضخیمه یا بیا هم ډبله یا پنډه وي. یا هم بل عبارت داسې ویلی سو چې محدبې عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې د دې څنډې یا څوکې چې دي نسبت منځنۍ برخې ته نازکې وي. دا عدسیې چې دي دا عموما که چیرې تاسو لیدلي وي دا عموما داسې شکل لري چې دغه عدسیې ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو دا خپله یو څه ډول عدسیه ده. دا عدسیه په خپله یو محدب عدسیه ده، یعنې د دې دغه د منځنۍ برخې کم پراخوالی چې دی یا ضخیموالی چې دی یا ډبلوالی چې دی دا نسبت دغه څوکو ته سره کم دی زیات دی. نسبت څوکو ته سره کم دی زیات دی. یعنې داسې ویلی سو چې دا عبارت د هغه عدسیو څخه دی چې د منځنۍ برخې ضخیموالی یې نسبت څوکو ته زیات وي. یا داسې ویلی سو چې د څوکو ضخیموالی یې نسبت منځنۍ برخې ته کم وي. دغسې عدسیو ته محدبې عدسیې ویل کېږي چې محدبې عدسیې په خپله په درې ډولونو باندې ویشل سوي دي چې یو ډول عدسیو ته محدب الطرفین عدسیې ورته ویل کېږي، بل ډول عدسیو ته محدب المقعرې عدسیې ویل کېږي او بل ډول عدسیو ته محدب المستوي عدسیې ورته ویل کېږي. محدب الطرفین عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې دواړه طرفونه یې محدب شکل ولري. موږ تاسو په هغه هندارو کې محدب او مقعر شکل زده کړی وو چې مقعر شکل څه ډول شکل ته ویل کېږي او محدب شکل څه ډول شکل ته ویل کېږي. دلته تاسو وګورئ محدب الطرفین دغه یو محدب الطرفین عدسیه ده. محدب الطرفین عدسیې عموما عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې دواړې برخې یا دواړې هندارې چې دي دا خو موږ ویلي وه چې د دوه شفافو اجسامو څخه جوړ سوي دي یا دوه شفافو هندارو څخه جوړ سوي دي چې یوه خوا یې هم نه وي جوه سوی. دلته وګورئ د دې دواړه طرفونه محدب شکل لري. دغسې عدسیو ته محدب الطرفین عدسیې ویل کېږي. دویم محدب المقعر عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې یو طرف یې سره کم محدب شکل ولري او بل طرف یې مقعر شکل ولري. تاسو ګورئ یو طرف یې سره کم سو محدب سو او بل طرف یې مقعر سو. دغسې عدسیو ته محدب المقعر عدسیې ویل کېږي. دریم ډول عدسیې چې دي محدب المستوي عدسیې دي. محدب المستوي عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې د دې یو طرف مستوي شکل ولري او بل طرف یې محدب شکل ولري. دغسې دغه ډول عدسیو ته چې یو طرف یې سره کم شکل لري مستوي یا هموار شکل لري او بل طرف چې دی هغه محدب شکل لري. دغه ډول عدسیو ته محدب المستوي عدسیې ورته ویل کېږي. یعنې دا د عدسیو هغه عموما درې ډولونه سول. د عدسیو سمبول چې دی چې عموما عدسیو کې د وړانګو په ترسیم کې او همدارنګه د تصویر په خصوصیاتو کې چې کله د دې څخه کار اخیستل کېږي په کتابونو کې د هغه عمومي سمبول داسې دی. یعنې محدب الطرفین عدسیه چې ده دا عموما په دغسې سمبول سره هم ښودل کېږي. دا سمبول دا خپله څه شی دی محدب الطرفین عدسیې دي. نو که چیرې تاسو ته د محدب الطرفین عدسیې سمبول دی صحیح دی دا څه شی دی سمبول دی. که چیرې تاسو ته په کتابونو کې یا مثلا په ځینو نورو ځایونو کې محدب الطرفین عدسیه په داسې شکل سره ښودل سوې وه
نو دا د محدب الطرفین عدسیه سمبول دی، هیڅ کوم مشکل نشته. راځو د محدبو عدسیو د وړانګو ترسیم وایو. لومړی د محدبو عدسیو د وړانګو د ترسیم نه مخکې د محدبو عدسیو ځینې هغه خصوصیات باید وپیژنو. لومړی دا چې د محدبو عدسیو محراق وپیژنو چې محراق یې څه ته ویل کیږي. دویم دا چې د محدبو عدسیو د انحنا مرکز وپیژنو چې د انحنا مرکز یې کوم ځای ته ویل کیږي. همدارنګه نوري مرکز یې وپیژنو چې نوري مرکز څه ته ویل کیږي، او د نوري مرکز ترڅنګ اصلي محور څه ته ویل کیږي. تاسو وګورئ دا یو محدب الطرفین عدسیه هغه سمبول دی، خپل یو محدب الطرفین عدسیه ده. په دې محدب الطرفین عدسیه کې هغه نقطه چې دغه دواړه عدسیې یو د بل سره نښلوي، یعنی که چیرې فرض کړو مثلا چې دا یوه شفاف شکل دی، یو شفاف هنداره ده، دا بل شفاف هنداره ده، دغه دواړه هندارو د تقاطع نقطه، یعنی په کوم ځای کې چې دوی دواړه سره کم دي تقاطع یې سره کړې ده، دغه منځنۍ نقطې ته د دې نوري مرکز ویل کیږي. یعنی دې شکل دغه ځای ته موږ ویلی سو د محدب الطرفین عدسیو نوري مرکز ورته ویل کیږي. دې ځای ته چې ویل کیږي د محدب الطرفین عدسیو نوري مرکز ورته ویل کیږي. او د دې ترڅنګ د محدبو عدسیو د انحنا د مرکز نیمایي ته خپله چې ویل کیږي د محدبې عدسیو محراق ورته ویل کیږي. یو خبره چې تاسو باید په یاد وي هغه دا چې عدسیې چې دي هغه البته محدبې عدسیې چې دي هغه عموما دوه محراقه او دوه د انحنا مرکزونه لري. ما خو تاسو ته ویلي وه چې دا شفاف اجسام دي، نور د دې څخه تیریږي، صحیح دی. نو دا عموما دوه دانې محراقونه او دوه د انحنا مرکزونه لري. د انحنا مرکز نیمایي ته په خپله محراق ویل کیږي. یعنی په دې ځای کې دغه اف چې ورته نوشته دی دې ته موږ په خپله څه وایو د محدب الطرفین عدسیې دا هغه محراق دی چې عموما د اف په توري سره ښودل کیږي. او دې ځای ته د محدبو عدسیو د انحنا مرکز ورته ویل کیږي، صحیح دی، چې دغه د انحنا مرکز په ځینو کتابونو کې د 2F په توري سره هم ښودل کیږي، هیڅ کوم توپیر نه لري. همدارنګه دې ته په خپله دویم محراق ورته ویل کیږي. او دا څه شو سو دویم هغه د انحنا مرکز یې سو. ولې دوه دانې؟ په دې خاطر چې دا خو د دوه دانې هندارو څخه جوړ سوي دي، البته د شفاف دوه دانې هندارو څخه جوړ سوي دي، نو ځکه دواړه خپل ځان ته څه لري د انحنا مرکز او همدارنګه محراق لري. خو د دوی نوري مرکز چې دی هغه یو دی. ولې نوري مرکز هغه نقطه ده چې دلته دغه دواړې هندارې یو د بل سره یو ځای سوي دي، یعنې د تقاطع نقطه ده، صحیح دی. په دې ځای کې راځو د محدبو هندارو د وړانګو ترسیم هم وایو چې د وړانګو ترسیم د دې څه ډول دی. که چیرې موږ په محدبو هندارو کې د وړانګو ترسیم ته راسو نو داسې ویلی سو چې عموما په محدبو هندارو کې د وړانګو ترسیم داسې دی لکه څنګه چې په هندارو کې و، دا خو عدسیې دي، لکه څنګه په هندارو کې چې و خو د هغه سره یو توپیر لري. هغه څه شي دی په هندارو کې چې کله وړانګه پر هندارې باندې لګېدله نو هغه ریفلیکشن کوي. چې څه کوي؟ ریفلیکشن یې کوي. ریفلیکشن څه ته ویل کیږي؟ ریفلیکشن په خپله انعکاس ته ویل کیږي. خو په عدسیو کې بیا دلته چې رامنځته کېږي دلته بیا ریفریکشن رامنځته کېږي. او ریفریکشن خپله څه ته ویل کېږي؟ انکسار ته ویل کېږي. یعنې دلته چې کله وړانګه پر عدسیه ولګېږي هغه منکسرې کېږي، ماتېږي، انکسار کوي. خو په هندارو کې ریفلیکشن کوي، بیرته انعکاس کوي، صحیح دی. دغه توپیر باید ستاسو په فکر کې وي. راځو موږ په عدسیو کې دغه د وړانګو ترسیم وایو. په محدبو عدسیو کې لومړی داسې وایو کله چې وړانګه د اصلي محور سره موازي، اصلي محور خو تاسو پیژنئ چې کوم ځای ته ویل کېږي. موږ په هندارو کې هم ویلي دي، یو وارې په عدسیو کې بیا تکرارومه چې اصلي محور په عدسیو کې عبارت د هغه محور څخه دی چې نوري مرکز د هندارې د محراق او د انحنا د مرکز سره نښلوي. دغه مستقیمه کرښه چې د عدسیو نوري مرکز د هغه عدسیې د محراق او د انحنا د مرکز سره نښلوي عبارت د اصلي محور سره دی، یعنی عبارت د اصلي محور څخه دی. یعنی دلته دغه ځای ته د مستقیمې کرښې ته چې ویل کېږي اصلي محور ورته ویل کېږي. نو کله چې یو وړانګه د محدب الطرفین عدسیې د اصلي محور سره موازي پر د عدسیه ولګېږي، د انکسار څخه وروسته دغه وړانګه چې ده د انکسار څخه وروسته دغه کومه وړانګه چې ده دا د چیش څخه تیریږي، د انکسار څخه وروسته دا وړانګه د محراق څخه تیریږي، صحیح دی. دا د چیش سو لومړۍ وړانګه سوه. دویم کله چې یوه وړانګه د انحنا د مرکز څخه تیره سي، کله چې یوه وړانګه د محدب الطرفین عدسیو د انحنا د مرکز څخه تیره سي پر عدسیې د لګېدلو څخه وروسته دا د اصلي محور سره موازي څه رقم کېږي؟ د اصلي محور سره موازي تیریږي. او همدا دا لومړۍ وړانګه سوه، دا دویمه وړانګه سوه. همدارنګه که چیرې درېیمې وړانګې ته راسو نو داسې ویلی سو کله چې یوه وړانګه د
محدب الطرفین عدسیو د نوري مرکز څخه تیر سي نو بیا له انکساره دا پر خپل مسیر باندې چی شي کوي حرکت کوي یعنی په دې ځای کې بیا دا منکسر کیږي نه ماتیږي نه دا په محدب عدسیو کې د وړانګو ترسیم لومړی چې کله وړانګه د اصلي محور سره موازي پر عدسیه وموښلیږي د انکسار څخه وروسته د محراق څخه تیریږي او کله چې د محدب الطرفین عدسیو د محراق څخه وړانګه تیر سي پر هندارې د رګیدلو څخه وروسته د اصلي محور سره موازي تیریږي او کله چې د نوري مرکز څخه وړانګه تیر سي بیا له دې چې انکسار وکړي په مستقیم ډول سره دا سره کم کیږي په مستقیم ډول سره دا پر خپل مسیر باندې حرکت کوي دا په محدب عدسیو کې د وړانګو ترسیم د هغه څخه وروسته راځو په محدب عدسیو کې د تصویر خصوصیات وایو په محدب عدسیو کې تصویر کوم خاصیتونه لري او د دې ترڅنګ دغه خاصیتونه په څه ډول دي راځو په شکلونو کې یې ګورو لومړی راځو په محدب عدسیو کې د تصویر لومړني حالت ته راځو په لومړني حالت کې داسې ویلی سو کله چې تصویر په لای تناهي کې پروت وي کله چې تصویر البته جسم کله چې جسم یا هم آبجکت جسم یا څه شي جسم یا هم آبجکت په لای تناهي کې پروت وي نو د دې څخه چې کله لومړی وړانګه راسي د اصلي محور سره موازي د دغه جسم څخه چې وړانګې راسي د اصلي محور سره موازي پر عدسیه ولګېږي د انکسار څخه وروسته دا وړانګې د چیش څخه تیریږي د انکسار څخه وروسته دا وړانګې د محراق څخه تیریږي معنی دا چې تصویر چیرې راته جوړیږي په محراق کې جوړیږي کله چې جسم په لای تناهي کې وي تصویر په محراق کې جوړیږي چې تصویر به درلودونکي د دې خاصیتونو وي لومړی خاصیت به دا وي چې تصویر به حقیقي وي یعنی څه رقم چې جسم وي کټ مټ به هماغسې تصویر وي دویم دا چې تصویر چې دی هغه به معکوس وي معنا دا چې که جسم مثلا سرراسته وي تصویر به سرچپه وي که مثلا جسم څه رقم وي سرراسته وي نو تصویر به څه رقم وي سرچپه به وي او همدارنګه دریم خاصیت ته که چیرې راسو هغه دا دی چې تصویر چې دی هغه به نقطه‌ای تصویر به سره کم وي تصویر به نقطه‌ای څه معنا نقطه‌ای معنا دا چې د نقطې په شکل سره به وي یا دا خاصیت داسې هم ښودلی سو چې تصویر به د اصل جسم څخه کوچنی وي د اصل جسم څخه به سره کم وي کوچنی به وي او د دې څلورم خاصیت چې دی هغه داسې ویلی سو د دې څلورم خاصیت دا چې کله چې جسم په لای تناهي کې پروت وي تصویر یې چیرې جوړیږي تصویر یې په محراق کې جوړیږي دا په محدب عدسیو کې د تصویر لومړنی حالت شو راځو په محدب عدسیو کې د تصویر دویم حالت ته کله چې په محدب عدسیو کې د تصویر دویم حالت ته راسو نو داسې ویلی سو چې کله جسم د لای تناهي او د چشي ترمنځ د انحنا د مرکز یا د 2F ترمنځ پروت وي کله چې جسم یا آبجکت دا مو څه شي دی دا مو یو جسم یا هم آبجکت دی کله چې دا جسم د انحنا د مرکز او د لای تناهي ترمنځ پروت وي یا د انحنا د مرکز شاته پروت وي نو تصویر به یې چیرې جوړیږي د دې څخه دا لومړی وړانګه چې راځي د اصلي محور سره موازي پر د عدسیه لګیږي د انکسار څخه وروسته دا د محراق څخه تیریږي او دویمه وړانګه چې مستقیم د نوري مرکز څخه تیریږي بیا له دې چې انکسار وکړي همداسې امتداد پیدا کوي او دریمه وړانګه چې کله د محراق څخه تیره سي نو د انکسار څخه وروسته بیا دا سره کم کېږي د اصلي محور سره موازي حرکت کوي چې دوی ټوله په دا نقطه کې یو د بل سره کم کوي قطع کوي دغه نقطې ته د دې تقاطع نقطه ویل کېږي او د دې تقاطع په نقطه کې دلته موږ ته څه جوړیږي تصویر جوړیږي یعنی دا مو څه سو دا مو آبجکټ سو دا مو بیا ایمیج یا هم څه دی هغه تصویر دی چې د چش دا جوړ سو چې د جسم دا په دې ځای کې راته جوړ سو یعنی نو داسې ویلی سو چې کله په محدب الطرفین عدسیو کې کله چې جسم د انحنا د مرکز شاته پروت وي نو تصویر یې د محراق تصویر یې د څه شي تصویر یې د محراق او د انحنا د مرکز په منځ کې جوړیږي لومړنی خاصیت یې څه سو لومړنی خاصیت دا چې تصویر یې د محراق او د انحنا د مرکز په منځ کې جوړیږي دویم خاصیت یې دا دی چې تصویر به د اصل جسم څخه کوچنی وي تصویر به سره کم وي د اصل جسم څخه به کوچنی وي دغه تصویر چې دی د اصل جسم که چیرې مثلا اصل جسم 15 سانتي متره جګوالی ولري دا تصویر چې دی دا به 3 سانتي متره چې ولري جګوالی ولري یعنی د اصل جسم څخه به دا سره کم وي کوچنی به وي دریم دا چې تصویر به حقیقي وي معنا دا چې سره کم چې دلته جسم دی کټ مټ به هماغسې تصویر وي یعنی تصویر توپیر نه پیدا کوي تصویر حقیقي دی او حقیقي تصویر موږ کوم تصویر ته وایو حقیقي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې دا د وړانګو چې دا خپل چی کېږي چې خپل د ترسیم د وړانګو د دغه څخه په لاس راځي د اصلي وړانګو د انکسار څخه په لاس راځي یعنی د منکسره وړانګو د تقاطع څخه موږ ته په لاس راځي حقیقي تصویر عبارت د کوم تصویر څخه دی حقیقي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې د منکسره وړانګو د تقاطع څخه موږ ته په لاس راځي او مجازي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه سره کم کېږي په لاس راځي دلته دا تصویر چې دی دا هم سره کم دی حقیقي دی او څلورم خاصیت ته کې چې موږ راسو هغه دا چې
تصویر چې دی هغه معکوس یا سرچپه دی. تاسو ګورئ جسم داسې دی او تصویر یې سره کم دی معکوس یا هم سرچپه دی. دا په محدبو عدسیو کې د تصویر دویم حالت سو. راځو په محدبو عدسیو کې د تصویر دریم حالت ته. که چیرې په محدبو عدسیو کې د تصویر دریم حالت ته راسو نو داسې ویلی سو کله چې object یا هم جسم د انحنا پر مرکز باندې کښېږدو. کله چې جسم د انحنا پر مرکز باندې کښېږدو نو د دې هغه د وړانګو ترسیم که چیرې جوړ کړو نو داسې ویلی سو چې د انحنا چې د انکسار څخه وروسته دغه وړانګې چې دي ټوله په یوه نقطه کې تقاطع سره کوي، په یوه نقطه کې سره راجمع کېږي چې په دغه نقطه کې موږ ته تصویر جوړیږي. دغه نقطه په خپله چې ده د انحنا مرکز. معنا دا چې که چیرې جسم د انحنا پر مرکز باندې کښېږدو تصویر یې هم یا ایمیج یې هم بیرته چیرې جوړیږي فکس د انحنا پر مرکز جوړیږي. اوس خو نو موږ او تاسو ویلي دي چې محدب الطرفین عدسیه دوه محراک او دوه د انحنا مرکزونه لري. نو کله چې جسم د انحنا پر مرکز باندې کښېږدو تصویر هم بیرته د انحنا پر مرکز باندې جوړیږي. په دا بل طرف کې البته چې دغه تصویر خاصیتونه څه ډول دي. تصویر خاصیت دا دی، لومړنی خاصیت یې دا دی چې دا خو حقیقي دی، یعنی د منکسره وړانګو د تقاطع د نقطې څخه په لاس راغلی دی. دویم دا چې سرچپه دی یا هم معکوس دی، معنا دا چې تصویر چې مثلا سر راسته دی دا سره کم دی سرچپه دی. دریم خاصیت یې دا چې د دې هغه ارتفاع یا جګوالی چې دی دا سره کم دی د اصل جسم سره مساوي دی. معنا دا چې د اصل جسم که چیرې مثلا 6 سانتي متره جګوالی ولري تصویر به هم 2 سانتي متره جګوالی ولري 6 سانتي متره جګوالی به ولري. او څلورم خاصیت یې دا دی چې کله څلورم خاصیت یې په خپله دغه دی چې موږ داسې وایو چې کله جسم د انحنا پر مرکز پروت وي تصویر یې هم بیرته چیرې جوړیږي د انحنا پر مرکز باندې راته جوړیږي. دا په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر دریم حالت د جسم دریم حالت البته یې د تصویر دریم حالت یعنی هغه خصوصیات یې. همدارنګه راځو په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر څلورم حالت ته. څلورم حالت ته که چیرې موږ راسو یعنی دا جسم چې دی دا نور هم د عدسیې ته نږدې کو جسم نور هم عدسیې ته نږدې کو یعنی د انحنا د مرکز او د محراک ترمنځ که چیرې جسم واقع وي د انحنا د مرکز او همدارنګه د محراک ترمنځ چې کله جسم سره کم سي واقع سي نو تصویر یې چیرې جوړیږي. کله چې جسم د انحنا د مرکز او د محراک ترمنځ واقع سي نو تصویر یې د 2f یا هم د مرکز و شاته جوړیږي. تصویر یې چیرې جوړیږي د 2f یا هم د مرکز و شاته جوړیږي چې دغه تصویر ځینې خصوصیات لري. لومړنی خاصیت یې دا دی د دې تصویر چې تصویر د اصل جسم څخه لوی یا غټ دی. تصویر سره کم دی دغه ایمیج ته که چیرې موږ راسو د تصویر د ایمیج چې جوړیږي دا د اصل جسم څخه لوی وي. یعنی آبجکټ که چیرې مثلا 8 سانتي متره اوږدوالی ولري دغه کوم تصویر چې دی دا کېدای شي چې 12 سانتي متره چې ولري جګوالی ولري. صحیح دی. نو البته د دې جسم څخه د تصویر سره کم دی لوی دی. دویم خاصیت یې دا دی چې تصویر چې دی هغه حقیقي دی ولې د چې د تقاطع د نقطې څخه په لاس راغلی د منکسره وړانګو د تقاطع څخه دا سره کم شوی دی راته په لاس راغلی دی. او دریم خاصیت یې دا دی چې دا معکوس یا هم سرچپه دی. معنا تصویر ته وګورئ هغه سر راسته دی خو دا بیا سره کم دی سرچپه دی. صحیح دی. او څلورم خاصیت یې په خپله دغه دی چې موږ دا وایو کله چې جسم د انحنا د مرکز او د محراک ترمنځ کښېږدول سي نو تصویر چې دی هغه د 2f یا هم د مرکز و شاته جوړیږي. ګورئ دلته مو یو خبرې ته فکر سو هر څومره چې جسم عدسیې ته نږدې کېږي هغومره تصویر د عدسیې څخه لرې کېږي او هر څومره چې جسم د عدسیې څخه سره کم کېږي لرې کېږي هغومره ایمیج چې دی هغه عدسیې ته سره کم کېږي رانږدې کېږي. راځو په محدب الطرفین عدسیو کې د تصویر پنځم حالت ته. د تصویر پنځم حالت په محدب الطرفین عدسیو کې دا ډول دی که چیرې موږ دغه جسم نور هم هندارې عدسیې ته څپو کړو رانږدې کړو جسم نور هم څپو کړو عدسیې ته رانږدې کړو معنا دا چې په محراک کې کښېږدو. کله چې جسم یا ابجکټ چې دی دا په محراک کې کښېږدول سي نو تصویر یې چیرې جوړیږي. تاسو وګورئ د وړانګو ترسیم ته چې لومړنۍ وړانګه د اصلي محور سره موازي پر عدسیه لګېدلې ده او د محراک څخه تېره سوې ده او دویمه وړانګه چې ده هغه سره کم ده د انحنا د مرکز خپله د نوري مرکز څخه تېره سوې ده چې همداسې چې شي لري پسې ادامه لري. تاسو ګورئ دغه دواړې وړانګې چې دي یو د بل سره موازي دي او دلته په هیڅ نقطه کې نه سره کته کوي خو موږ داسې ویلی سو چې دغه وړانګې چې کله مخ ته ځي نو دوی به سره کم کېږي نو په یوه نقطه کې په لای تناهي کې دی یو د بل سره قطع کوي چې هلته به تصویر جوړیږي. دا چې تصویر په لای تناهي کې جوړیږي نو موږ د تصویر خصوصیاتو په اړه زیات څه نسو ویلی
خو دومره ویلی سو چې تصویر چې دی هغه به څه رقم وي تصویر چې دی هغه به معکوس وي صحیح دی او دویمه دا خبره چې تصویر به د اصل جسم څخه ډیر لوی وي ځکه تاسو مخکې هم په تیرو درسونو کې ولیدل چې هر څومره به دا جسم عدسیې ته رانږدې کېدی نو هغومره به دغه تصویر چې دی هغه به لویېدی او همدارنګه د عدسیې څخه به لرې کېدی نو دلته هم دا تصویر داسې ویلی سو چې د اصل جسم څخه به څه رقم وي لوی به وي همدارنګه د په محدبو عدسیو کې د تصویر شپږم حالت ته که چیرې راسو دغه حالت ته چې دی دې ته په خپله مجازي حالت ورته ویل کېږي صحیح دی په محدبو عدسیو کې تصویر چې دی چې جوړیږي په 15 حالتونو کې تصویر حقیقي تصویر جوړیږي خو یو داسې حالت شته چې هلته تصویر مجازي جوړیږي هغه حالت کم حالت دی دلته موږ داسې ویلی سو کله چې موږ جسم یا آبجیکټ چې دی دغه زموږ چې دی دا مو آبجیکټ دی یا هم جسم مو دی کله چې آبجیکټ د محراق او د نوري مرکز په منځ کې کښېږدول سي کله چې آبجیکټ یا جسم چې دی د محراق او د نوري مرکز په منځ کې کښېږدول سي نو دلته تصویر چې دی هغه څه رقم کېږي دلته موږ ته تصویر د اصلي وړانګو د انکسار د منکسره وړانګو د تقاطع څخه په لاس نه راځي ولې په لاس نه راځي ځکه دلته تاسو ګورئ دغه لومړنۍ وړانګه چې د اصلي محور سره موازي پر عدسیه لګېدل ده او بیا د محراق څخه تېره سوې ده دا داسې ادامه لري او دغه وړانګه چې د نوري مرکز څخه تېره سوې ده په دا شکل سره ادامه لري که چیرې موږ دې ته امتداد ورکو دغه دواړې وړانګې د امتداد څخه وروسته یو د بل څخه نور هم لرې کېږي یعنی که دې ته امتداد ورکو دا دغسې پسې ځي او دا وړانګه یعنی دغه یوه وړانګه چې ده دا دې خواته پسې ځي او دا وړانګه چې ده دې خواته ځي د امتداد څخه وروسته وختې چې دې ته موږ امتداد ورکو نو د دواړې وړانګې یو د بل څخه لرې کېږي او تصویر نه جوړوي نو په دغه حالت کې تصویر مجازي تصویر لاسته راځي مجازي تصویر معنا څنګه معنا دا چې د منکسره وړانګو د امتداد څخه دلته تصویر جوړیږي کله چې لومړنۍ وړانګه مثلا د چیش څخه تېره سي کله چې لومړنۍ وړانګه مثلا د محراق څخه تېره سي صحیح دی د محراق څخه د تېرېدو څخه وروسته دا څه رقم کېږي د اصلي محور سره موازي دا حرکت کوي دلته د دغه د امتداد څخه صحیح دی دې ته امتداد ورکوو صحیح دی دې نقطې ته راځي او همدارنګه کله چې د تصویر څخه وړانګه د جسم څخه وړانګه د نوري مرکز څخه تېره سي دا خو همداسې په خپل مسیر باندې ادامه پیدا کوي که چیرې دې ته موږ امتداد ورکو دلته دغه دواړې وړانګې په دې نقطه کې سره کته کوي چې په دغه نقطه کې موږ ته ایمیج یا هم تصویر جوړیږي دلته دا چې دغه ایمیج یا د تصویر د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه په لاس راغلی دی نو ځکه دې ته مجازي ویل کېږي فکر مو دی که چیرې د اصلي خپله د منکسره وړانګو د تقاطع د نقطې څخه تصویر په لاس راسي حقیقي دی خو که د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه په لاس راسي تصویر سره کم دی مجازي دی په دې ځای کې تصویر مجازي دی او خاصیتونه یې لومړنی خاصیت یې دا دی که چیرې لومړی خاصیت ته راسو هغه دا چې جسم چې دی سر راسته دی معنا معکوس یا سرچپانه دی دویم دا چې د اصل جسم څخه تصویر سره کم دی لوی دی لومړی تصویر سر راسته دی دویم د اصل جسم څخه تصویر سره کم دی لوی دی او دریم که چیرې موږ راسو دریم خاصیت یې داسې ویلی سو چې تصویر چې دی هغه مجازي دی یعنی حقیقي نه دی ولې چې د منکسره وړانګو ته امتداد د تقاطع څخه په لاس راغلی دی او همدارنګه څلورم خاصیت ته کې چیرې راسو هغه دا دی چې تصویر د عدسیې مخ ته جوړیږي د عدسیې چیرې جوړیږي مخ ته جوړیږي تصویر د عدسیې تاسو ګورئ مخ ته جوړیږي شاته نه دی جوړ سوی دغه د محدبو عدسیو کې د تصویر خصوصیات سو د هغه څخه وروسته راځو په محدبو عدسیو کې د تصویر دغه شپږ حالتونه وه د هغه څخه وروسته راځو په د محدبو عدسیو عمومي فورمول ته لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې هم ویلي دي یعنی موږ او تاسو په هندارو کې هم ځینې شیان وویله د فورمولونو د هندارو فورمولونه که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه کې موږ داسې وویله چې لومړی که چیرې موږ د عدسیې صحیح دی د عدسیې او د جسم ترمنځ د عدسیې او جسم ترمنځ چې کومه فاصله ده د عدسیې او د جسم ترمنځ کومه فاصله ده که چیرې دا د پی په توري سره وښیو او د عدسیې او د تصویر ترمنځ د چیش ترمنځ تصویر ترمنځ چې کومه فاصله ده دغه فاصله په کیو توري سره وښیو او همدارنګه د عدسیې محراق چې دی د عدسیې څه شي د عدسیې محراق چې دی دا د اف په توري سره وښیو نو داسې ویلی سو د دې هغه د فورمول چې دی نو هغه په داسې شکل سره لیکلی سو چې یو پر پی جمع یو پر کیو دا په خپله مساوي کېږي په یو پر اف سره
یعنی د دغه فورمول په واسطه سره کولی سو چې موږ د محدبو عدسیو هغه کوم سوالونه چې موږ ته راځي هغه حل کړو. یو بل فورمول عموما چې د دې لپاره کاریږي هغه دا دی چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو دا خپله مساوي کېږي په څو سره 2 پر آر سره. د دې فورمول څخه هم استفاده کېږي. که چېرې تاسو ته په سوال کې آر اندازه درکړې وي د دې فورمول څخه استفاده کوئ یعنې د انحنا د مرکز، او که د محراق اندازه درکړې وي بیا د دې فورمول څخه استفاده کوئ. دا عموما د محدب عدسیو عمومي فورمول دی چې په دې کې پی مې درته وښوله چې د عدسیې او جسم ترمنځ فاصله ده، کیو د تصویر او جسم ترمنځ فاصله ده، او اف چې دی هغه په خپله د محراق د عدسیې د محراق فاصله ده یا محراقي فاصله ده. دا و په د محدبو عدسیو پیژندنه، د محدبو عدسیو کې د وړانګو ترسیم، په محدبو عدسیو کې د تصویر خصوصیات او همدارنګه د محدبو عدسیو عمومي فورمول. د دې ترڅنګ یو بل څه چې په محدبو عدسیو د عدسیو لپاره موږ یو بل فورمول دی هغه د غټ ښودنې فورمول دی چې دا موږ او تاسو په هنداره کې هم ویلی دی چې غټ ښودنه چې یعنی تصویر نو اوس د جسم په نسبت څومره لوی دی، نو دغه د غټ ښودنې فورمول د دې لپاره موږ خپل فورمول لرو چې غټ ښودنه چې د عموما په ام تورې سره ښیو، نو داسې ویلی سو چې ام مساوي کېږي لکه څنګه چې په هنداره کې ویلي وو هغسې ا زبر بی زبر ا پر ا بی ا زبر بی زبر چې دی دا په خپله د تصویر جګوالی دی، او ا بی چې د هغه د جسم جګوالی دی دا مساوي کېږي په چی سره؟ دا مساوي کېږي په کیو ا پر پی سره. معنا د تصویر فاصله د عدسیې څخه تصویر فاصله پر د عدسیې څخه د جسم فاصله. د دې فورمول په واسطه موږ کولی سو چې په عدسیو کې غټ ښودنه پیدا کړو چې تصویر د جسم په اندازه څومره لوی راته معلومیږي. نو د دې ټولو خاصیتونو او همدارنګه د محدبو عدسیو د عمومي فورمول په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.